دا څلور قیدیان د امریکا له ماتېدونکي الکټراز زندان څخه په تېښته کامیاب شول. الکټراز زندان د امریکا تر ټولو سخت او ډیر خوندي زندان ګڼل کېده چې د سمندر په منځ کې په یو ټاپو کې جوړ شوی و. څلور خواوې یې اوبه وې، لوړ امنیتي دیوالونه، وسلوال ځواکونه، یعنې د تېښتې لپاره تر هیڅ لاره نه وه. خو برعکس دې څلورو ماهرو قیدیانو فرینک مورس، ایلن ویسټ او د انګلند وروڼو د 6 میاشتو پلان مطابق په خفیه توګه تشناب کاغذ، کاشوغې او باراني کوټونه غلا کول. د کاشوغو په واسطه یې د وینټونو سوري آزادول د تېښتې لپاره، او له باراني کوټونو څخه یې د وړې کښتۍ جوړولو پلان درلود. د تشناب کاغذ او صابون څخه په استفادې د زندان خونې لپاره خپل نقلي سرونه جوړول چې د خونې په لیدو سره امنیتي اشخاص شک ونه کړي. بالاخره د وینټونو چوکاټونه ماتوي او د تېښتې لپاره یې سوري آزادوي. د 1922 کال د جون په 11 پلان عملي کیږي چې د پلان اصلي طراح ایلن ویسټ د غار تنګوالي له امله ناکامیږي، خو پاتې 3 قیدیان پر تېښته کامیابیږي. دا قضیه FBI ته سپارل کیږي چې ایلن ویسټ د پلان اقرار کوي. هممهاله په ټولو سیمو کې سختې پلټنې پیل کیږي، خو قیدیان پیدا نشي چې دا د تاریخ تر ټولو حیرانونکې تېښته وبلل شوه او تر دې تېښتې وروسته د الکټراز زندان د تل لپاره بند کړل شو.